صرف صحاباونه نه سوای رسول الله نه ټولو انبیاونه افضل ګڼو علي. دوه خبرې مسلمانانو درته کوم د دوی له کتابونو نه. دا د دوی آغا د دوی اخوند ده و منبر ورته ناست ده وی علي رضی الله عنه وی له صحابو نه بلکې له رسول الله نه بغیر په ټولو انبیا او رسولانو وی بهتر ده. د دوی له کتابونو نه یو چې دوی ورته معصوم امام وای اهل بیت، له هغه نه ورته ثابتوم چې انبیا بهتر دي که امامان، او بل د دوی له شیخ مفید نه چې چا د دوی مذهب جوړ کړی دا د سر سړی شیخ مفید، هغه په خپل کتاب کې دغه خلقو ته څه وایي، مسلمان ورته وایي او که مسلمان ورته نه وایي. دا دوه خبرې واوري نور به د دغه خلقو حقیقت مؤمنانو مسلمانانو درته معلوم سي. د مؤمنانو دپاره دا خبره کافي ده چې الله وایي چې ما انبیا په ټول عالم بهتر ګرځولي په سورة الانعام کې وکلا فضلنا علی العالمین. زموږ دپاره دا یو آیات کافي ده د مؤمنانو مسلمانانو دپاره د قرآن د منونکو دپاره. لیکن اوس راځم د ده کتابونو ته. دوستانو اول چې دوی وایي موږ اهل بیت منو، امامان منو. اول امام ته د دوی راځو. دوستانو دا مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول د دې دوهم جلده 209 صفحه ده. دا د علامه مجلسی کتاب ده. علامه مجلسی د چا کتاب ده؟ د علامه مجلسی کتاب ده. او صفحه ته براسو چې دا روایت زله سر نه درته ښکاره کړم. ګوري 209 صفحه ده. په دې 209 صفحه کې ټول مؤمنان مسلمانان متوجه سي. 5 نمبر روایت ده. روایت لعلي ابن الحسين عليه السلام نده. علي ابن الحسين يعني زين العابدين عليه السلام روايته. څوم لمبر؟ 5 لمبر مسلمانان ورته وګوري. 5 لمبر دا 5 لمبر روایت الحديث الخامس صحيح ده. سيده موثق كالصحيح صحيح ده. خا د دې روایت لدین ځکه دا خبره شروع کیږي له امام نه ډیرې پښتنې جنې کوي د دې 9 صفحې ته راځو مسلمانانو څو ته 9 209 صفحې ته چې تاسې راسئ دلته دغه راوي بیا پښتنه جنې کوي ثم قلت له وای ما بیا امام ته وویل. ګوري دوی معصوم امام ورته وایي. زه د دوی له معصوم امام نه دا خبره ورته ثابتوم. تاسو په منبر باندې ګوري دا عادي کس نه ده، دا اخوندان دي. دا اخوندان وای دا راوي وای ما ورته ویل جعلت فداک انتم افضل، د ما ځان دي له تانه قرباني، تاسو بهتر یاست. دلته صفحه ختمیږي دا امیل مه هېروئ چې بلې صفحې ته ځو. 208 صفحې ته راغلو. انتم افضل ام الانبیاء قال وای ما دا راوي وای ما ورته وویل چې تاسو بهتر یاست که انبیا. نو وای امام معصوم امام راته وای بل الانبیاء بلکې انبیا بهتر دي. څوک وای؟ د دوی معصوم چې د دوی عقیده ده چې وای معصوم امام غلطه خبره نه کوي، لیکن د دوی اخوندان دومره د اهل بیتو خلاف خبره کوي. دا زین العابدین علیه السلام وای د دوی په کتاب کې. داسې له نورو امامانو هم د دوی روایتونه شته چې انبیا بهتر دي له هر چا نه. دا خو روایت له اهل بیتو مې درته ثابت کړل، لیکن خطرناکه خبره اوس واوريه. څه شي خبره؟ خطرناکه، چې ډیره خطرناکه ده. قدرمندو دوستانو دا تصحیح الاعتقادات الامامیه د 12 امامو د عقائدو تصحیح کتاب. د عقائدو په کتاب کې دروغجن او کمزوري خبره نه وي. د دې اول جلده 101 صفحه ده. الشیخ مفید. شیخ مفید که څوک نه مني نو هغه بیا شی نه ده، دای د سر سړی د شیخ الطائفه. دلته خبره راځي قال شیخ مفید رحمه الله. آیات راوړي له آیات نه وروسته بیا دلته دی خبره کوي متوجي سي. وای والغلاة من المتظاهرین بالاسلام. وای هغه غالیان غلو کوونکي چې په ظاهره باندې مسلمانان دي، لکه دغه اخوندان خې د باړه چنار والا.
وای هم الذين نسبوا امير المؤمنين والائمه من ذريته عليه السلام. دوی وای علي رضی الله عنه او د نور امامان اولاده دا وای د الوهیت او د نبوت مرتبه ته وای رسولي دي. د الوهیت او د نبوت تاسو دا هغه مسلمانانو واوریدل چې د نبوت مرتبه نه وای تر انبیا و بهتر دي، وی ویل کوي ونه ویل چې تر ټولو انبیا و وای بهتر دي. وای دغه په ظاهر سي مسلمانان دي هغوی وای ائمه د نبوت مرتبه ته رسولي دي. وس پسې واوره او د دوی وای په دې موصوف کړي دي چې دوی په دین او په دنیا کې تر هر چا بهتر دي. دوی وای لحد نه وای تجاوز کړی ده او دوی وای لدی قص نه وتلی دي. وای وهم ضلال کفار. الله اکبر. ام دغه خلق سی وای امامان تر انبیا و بهتر ګڼي دا وای کافر او گمراه دي. مسلمانانو که چیرې دا خبره د کفر ما کړې وای دا خلق کافر دي نو د تاسو به خوا بده وسی قاری سبت ولی هر چانته دا خبره کوي. لیکن د دوی شیخ مفید که څوک نه مني هغه شی نه ده. دا د سر د 12 امامو او د سر سړی ده. هغه وای که څوک انبیا چې امامان علي رضی الله عنه تر انبیا و بهتر وګڼي دا وای گمراه او کافر ده. اوس دغه د باډه چنار اخوندانو ته د دوی لویو خلقو کفار ویلي که نه دي ویلي؟ یوه بله دوی وای موږ اهل بیت منو. له اهل بیتونه مې د امام زین العابدین علیه السلام خبره په صحیح سند سره درته وښودله. هغه وایي چې انبیا بهتر دي له موږ نه. خلاصه سوه خبره. بلکې ما مخکې آیات درته وویل، بل آیات پسې واورئ چې الله قرآن کې وایي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اول مرتبه کې څوک راغلل؟ انبیا راغلل. الله وایي چې چا د ما او د ما د رسول پیروي وکړله دغه خلق به له انبیاو سره یې په ورځ قیامت. که چیرې له انبیاو نه افضل خلق وای نو الله جل وعلا به په دې آیات کې ښودلي و چې هغه به له هغو خلقو سره او وروسته چې صدیقین او شهدا او صالحین دي وروسته یې ذکر کړل. په اول قدم کې څوک ذکر کړل؟ انبیا. نو پوه سه چې له انبیاو نه بهتر انسانان نسه. لکه په سورة الانعام کې چې الله وای وکلا فضلنا علی العالمین. دا هر یو نبی ما په ټول عالم بهتر ګرځولی ده. دا د دوی آغا په منبر ورته ناست او دا اهل بیت او دا د دوی د لویانو محدثینو فقهاو خبره کوي. څوک دا عقیده ولري دا وایي مسلمان نه ده. تاسو او عقل مو